او نن سبا د عباس دا بېدینه چې ویني یا لکه ته ولې نشه کې چرس بنګ او هیروین دا شنه وي دا جیوی غم وهلی دی یعنی چې غم کمی نو نشي له ورشه یا غزلې او ټپې او مصري اوره وی دې سره جي غم کمیږي زه حیران یم چې غم به څنګه کم شي په دې سره چې ته هغه څه کوې چې هغې سره غم ښه ډېرېږي او هغه د الله سره دشمني یو سړی غم کمول غواړي او د الله نافرماني کوي د کم ځای نه به د ده غم کم شي دا ماته ووایه یو سړی په ژوند کې خوشحالي راوسته غواړي او د چا په لاس کې چې د خوشحالۍ کنجیانې دي د هغه نافرماني کوي کم ځای نه به خوشحالي راشي دا ماته ووایه حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې به کله سخته راله نو بلال ته به وي بلاله پاسه د اقامت وکړه دا لمونځ وکړو چې ارحنا بها یا بلال چې لږ دمه شو لږ په سکون شو په دې مانځه کې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم سکون لټو آرام به پکې لټو چې زه لږ په آرام شم لږ په سکون شم چې دا لمونځ وکړم او دا د مؤمن شان دی چې کله دی الله ته سجده ولګوي یا د هغه کور ته راشي یا د دین په مجلس کې کینی یا یو ذکر کوي هر قسم عبادت چې کوي د ده زړه ته سکون میلاویږي هغه سکون چې هغه نور په هېڅ شي کې نه میلاویږي پاتې له دا چې د الله په نافرمانۍ کې سکون دا څه عجیبه خبره ده د الله نافرماني وکړه دې دپاره چې سکون درته میلاو شي چرس و سګرټ اوس کې چې غم ختم شي غزلې او ټپې او مصري اوره په هغې کې د زنانه اوصاف بیانېږي په هغې کې د شرابو خبرې کېږي په هغې کې په بعضو اوقاتو کې د الله د دین خلاف خبرې پکې کېږي د الله په دین پورې پکې خندام کېدی شي په دې سره دی غم کموي دا کوم ځای عقل له ما خو په دې باندې پوه کوي غمونه کمیږي هغه د الله په یادولو سره زړه ته سکون میلاویږي هغه د الله په یادولو سره او د پیغمبر طریقه چې عملی کې په دې سره